السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځې د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې چمتووالی نیولی وي. ګرانو زده کوونکو، اوس هم باید تاسو له ځان سره کتاب، کتابچه او قلم ولرئ تر څو د نن ورځې لوست هم په پوره غور او دقت سره زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځو د تېر لوست په اړه باندې په لنډو ټکو کې تاسو ته معلومات درکوم تر څو ستاسو تېر لوست بیا تکرار او زده مو شي. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو کاربوهایدریتونه یا قندونه ولوستل او د قندونو یا کاربوهایدریتونو ډولونه مو ولوستل چې د هغې له جملې څخه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وویل چې کاربوهایدریتونه یا قندونه په دریو ډولونو ویشل شوي دي چې یو یې مونوسکرایدونه یا یو قیمته قندونه دي او دوهم یې ډایسکرایدونه یا دوه قیمته قندونه دي او دریم یې پولیسکرایدونه یا څو قیمته قندونه دي چې دوی هر یو مختلف ډولونه لري، لکه ګلوکوز چې یو قیمته قندی، سکروز دوه قیمته قندی. کله چې ګلوکوز نه هایدرولیز کیږي یا نور په ساده قندونو نه ټوټه کیږي، خو سکروز په دوه مالیکولونو د یو قیمته قندونو ټوټه کېدلی او هایدرولیز کېدلی شي. همدارنګه نشایسته او سلولوز چې پولیسکرایدونه دي په څو مالیکولونو د یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز کېږي د اوبو په او د نریو یا رقیقو تیزابو په مرسته باندې ټوټه کېږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د قندونو هغه عمومي فورمولونه او د لاسته راوړل یې چې څه ډول یې لاسته راوړو او کارول ځایونه مو هم ولوستل. او ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه چې کورنۍ دنده مو د دریم څپرکي د پوښتنو حل کولو وو. په دې هیله یم چې تاسو په خپلو کورونو کې د دریم څپرکي پوښتنو باندې کار کړی وي او حل کړي مو وي. نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. ګرانو زده کوونکو، چې د نن ورځې لوست مو بیا هم د نهم ټولګي د کیمیا ده مضمون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د نهم ټولګي د کیمیا مضمون د دریم څپرکي موضوع مو ده د دریم څپرکي لنډیز او پوښتنې. ګرانو زده کوونکو، په دې لوست کې به موږ تاسو د دریم څپرکي موضوعاتو ته په لنډو ټکو کې کتنه وکړو او همدارنګه به د دریم څپرکي پوښتنې حل کړو. زموږ موخې په دې لوست کې دا دي ګران زده کوونکو، تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې وکولی شئ چې د دریم څپرکي لنډیز زده کړئ. یعنې هغه موضوعات چې موږ تاسو په دریم څپرکي کې لوستي دي هغه تاسو وکولی شئ چې زده یې کړئ او د دریم څپرکي پوښتنې حل کړئ. تاسو یعنې د نن ورځې د لوست نه وروسته تاسو وکولی شئ چې د دریم څپرکي کومې پوښتنې چې دي هغه تاسو حل کړی شئ. د لوست پاڼه 22مه پاڼه ده او لوست مو 40م لوست ده. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د 22مې پاڼې او کې موږ تاسو د دریم څپرکي لنډیز لولو، نو په دریم څپرکي کې موږ تاسو لکه څرنګه چې راته معلومه ده د وظیفوي ګروپونه مو ولوستل. عضوي وظیفوي ګروپونه، د عضوي وظیفوي ګروپونو له جملې څخه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نهم ټولګي کیمیا کې 6 اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه لوستي وو چې په ترتیب سره یې زه تاسو ته لیکم. لومړی اکسیجن لرونکی وظیفوي ګروپ د الکول و. الکول چې د الکولو عمومي فورمول ROH دی. دغه مرکباتو کې د OH وظیفوي ګروپ شتون لري. همدغه د OH وظیفوي ګروپ په ټولو الکولو مرکباتو کې موجود دی. په همدې ډول مو دوهم وظیفوي ګروپ ګرانو زده کوونکو د ایتر وظیفوي ګروپ ولوست. د ایتر عمومي فورمول R=O=R دی چې په دې برخه کې تنها د اکسیجن اتوم د ایتر وظیفوي ګروپ بلل کیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، په دریم شمیره کې موږ تاسو الډیهاید مرکبات ولوستل چې دا هم د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات بلل کیږي. RC2=O=H دا یې عمومي فورمول ده د الډیهایدونو
او وظیفوي ګروپ یې د کاربونیل وظیفوي ګروپ یا کاربون، اکسیجن او هایدروجن، دا درې وظیفوي ګروپونه د اتومونه یې په وظیفوي ګروپ کې شامل دي. څلورم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کیتون مرکبات ولوستل چې کیتونونه هم د هایدروکاربونونو اکسیجن لرونکي مشتقات بلل کیږي او عمومي فورمول آر سی کاربن دوه اړیکه اکسیجن او بل اړیکه هم له آر سره، او په دې کې هم وظیفوي ګروپ د کاربونیل وظیفوي ګروپ ده چې الکول له ایترو سره یوازې په ایچ او آر کې توپیر لري او الدهاید له کیتون سره هم یوازې په ایچ هایدروجن او آر یا الکایل ګروپ کې توپیر لري. ګرانو زده کوونکو له دې څخه وروسته موږ او تاسو په 5مه شمېره کې عضوي تیزابونه ولوستل. عضوي تیزاب چې د عضوي تیزابونو له جملې عمومي فورمول آر رابطه سی یا کاربن دوه ګونې اړیکه او رابطه آر دی، په بخښنې سره رابطه ایچ دی. ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه هم د هایدروکاربونونو اکسیجن لرونکي مشتقات بلل کیږي چې سی ډبل او ایچ یا د کاربونیل ګروپ کاربوکسیل ګروپ یو وظیفوي ګروپ دی او خپله کاربوکسیل ګروپ له دوو نورو ګروپونو څخه جوړ شوی دی چې یو یې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ دی او دوهم یې د کاربونیل وظیفوي ګروپ. کاربونیل وظیفوي ګروپ موږ په کیتونونو کې درلود او هایدروکسیل وظیفوي ګروپ مو په الکولو کې درلود. ګرانو زده کوونکو له هغې څخه وروسته موږ او تاسو په 6مه شمېره کې استر ولوستل. استر هم د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات دي چې عمومي فورمول آر سی دوه ګونې اړیکه او رابطه آر دی. په استرو کې هم د دوه وظیفوي ګروپ د استرو وظیفوي ګروپ سی دوه اتوم اکسیجن دی چې د استرو وظیفوي ګروپ په خپله له دوه نورو ګروپونو څخه جوړ شوی دی چې یو یې د کاربونیل وظیفوي ګروپ او بل یې د ایتر وظیفوي ګروپ دی. کاربونیل وظیفوي ګروپ په کیتونونو کې مو تاسو ولوست او ایتر وظیفوي ګروپ د ایتر په مرکباتو کې. بیا هم که چیرته ځیر شو عضوي تیزاب او استر یوازې په هایدروجن او آر یا الکایل کې توپیر لري، نور یو بل ته ورته دي. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د دریم څپرکي د موضوعاتو لنډیز و چې بیا مو هر یو الکول، ایتر، الدهاید، کیتون، عضوي تیزاب او استرونه په تشریحي ډول ولوستل. علاوه له دې څخه موږ تاسې شحمي تیزابونه او همدارنګه صابون او کاربوهایدریتونه یا قندونه هم ولوستل. ګرانو زده کوونکو د الکولو له جملې څخه مو میتایل الکول ولوستل چې د لرګیو د الکولو په نوم هم یادېږي. پخوا وختونو کې به د ارچې د لرګیو له وچ تقطیر څخه په تدریجي ډول میتایل الکول یا میتانول لاسته راوړل. همدارنګه مو ایتایل الکول ولوستل چې ایتایل الکول په طبابت کې د ضد عفوني مادې په توګه یا د میکروبونو د وژونکې مادې په توګه کارول کیږي. په همدې ډول مو ولوستل که چیرته اکسیجن له دوه آر یا دوه الکایل سره اړیکه ولري نو هغه مرکبات چې لاسته راځي هغه ایترونه دي. همداشان مو ولوستل که چیرته د کاربونیل ګروپ پکې موجود وي او یو کاربونیل ګروپ له یو آر او یو ایچ سره اړیکه ولري هغه مرکبات الدهایدونه دي، او که د کاربونیل ګروپ له دوه آر سره اړیکه ولري هغه مرکبات کیتونونه دي. او همداشان مو ولوستل هغه عضوي مرکبات چې یو وظیفوي ګروپ لري هغې ته د یو کورنۍ یا د یوې کورنۍ مرکبات ویل کیږي لکه الکول. په ټولو الکولونو کې د او ایچ وظیفوي ګروپ شتون لري چې د دوی فیزیکي او کیمیاوي خواص هم یو بل ته ورته وي. همداشان مو په دریم څپرکي کې د عضوي تیزابونو او الکولو له تعامل څخه ولوستل چې استر لاسته راځي. که چیرته عضوي تیزابونه او الکول سره تعامل وکړي په پایله کې د استر مرکبات جوړوي او یو مالیکول اوبه ورڅخه جلا کیږي. همدارنګه موږ تاسو ولوستل چې وازد د مشبوع شحمي تیزابونو او ګلیسرینو استرونه دي. وازد یا جامد خوړي چې دي هغه د مشبوع شحمي تیزابونو او ګلیسرینو له تعامل څخه لاسته راځي یا د هغې استرونو ته وازد ویل کیږي.
همدارنګه مو ستایریک اسید لوستی و چې ستایریک اسید هم له مشبوع شحمي تیزابو له جملې څخه دي. موږ تاسو په دریم څپرکي کې مایع غوړي ولوستل چې د کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن نیشن د عملیې په مرسته باندې په جامد غوړیو بدلیږي چې جامد غوړي بیا د بدن د داخل وریدونه بندوي او مضر دي یا ګټور نه دي دومره لکه مایع غوړي چې ګټور دي مضر دي. او په همدې ډول موږ تاسو صابون ولوست چې صابون د شحمي تیزابونو د سودیم یا پوتاشیم مالګه ده. کله چې شحمي تیزابونه له سودیم هایدروکساید یا پوتاشیم هایدروکساید سره یو ځای کړو نو په پایله کې ګلیسرین او صابون لاسته راځي. یعنې صابون خپله د شحمي تیزابونو سودیمي یا پوتاشیمي مالګې ته صابون ویل کیږي. همدا شان مونږ کاربوهایدریتونه ولوستل چې کاربوهایدریتونه یو قیمته دي، دوه قیمته دي او څو قیمته کاربوهایدریتونه یا قندونه موږ تاسو په دې دریم څپرکي کې ولوستل. د قندونو له جملې څخه مو ولوستل چې د مغز د حجراتو تر ټولو د انرژي اصلي منبع او سرچینه ګلوکوز دی. په همدې ډول مونوشایسته او سلولوز هم د څو قیمته قندونو له جملې څخه ولوستل چې مهم قندونه دي او د ټولو نباتي حجراتو دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. ښه ګرانو زده کوونکو، نو راځو د دریم څپرکي موضوعاتو ته په لنډو ټکو کې کتنه وکړه. اوس راځو د دریم څپرکي د پوښتنو له جملې څخه یو څو پوښتنې زه تاسو ته حلوم. نورې پوښتنې باید تاسو په خپله په کتابچو کې ټولې پوښتنې ولیکئ او حل یې کړئ. همدا ستاسو کورنۍ دنده ده تر څو د دریم څپرکي موضوعات مو په مکمل ډول زده شي. ګرانو زده کوونکو، په لومړۍ برخه کې 4 ځوابه پوښتنې راکړي دي چې له 4 ځوابونو څخه یوازې یو ځواب درست دی. له لاندې فورمولونو څخه کوم یو د الکولو فورمول دی؟ د الکولو عمومي فورمول موږ تاسو لیکلی دی او لوستی مو دی چې ROH د الکولو عمومي فورمول دی. نو د ب جز درست دی او صحیح دی. په همدارنګه په دریمه پوښتنه کې وي د میتایل الکولو د لاسته راوړلو لپاره له لاندې کومو دوو مرکبونو څخه کار اخیستل کیږي؟ کاربن مونوکساید او هایدروجن سره یو ځای کوي او میتایل الکول یا میتانول لاسته راوړي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، که چیرته ځیر شو د اومه پوښتنه کې ویلې دي د کیتونونو وظیفوي ګروپ عبارت دی له د دال برخې څخه CO یا کاربونیل ګروپ، دا د کیتونونو وظیفوي ګروپ دی. په همدې شان ګرانو زده کوونکو راځو د پوښتنو دوهمې برخې ته چې په دوهمه برخه کې درستې او نادرستې جملې راکړل شوي دي. د درستې جملې په مقابل خالی ځای کې به سین ولیکو یا سمه جمله ده او د ناسمې جملې په مقابل قوس کې به د نون توری ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، اتمه پوښتنه د میتایل الکول د لرګي د الکولو په نامه یادیږي. هو، دا پوښتنه سمه ده، د سین توری ورته ولیکئ. په همدې ډول 11مه پوښتنه ده د سترو عمومي فورمول COOR دی. نه، د سترو عمومي فورمول RC دوه ګونې اړیکه O رابطه R دی. نو دا پوښتنه ناسمه ده، نون توری ورته ولیکئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، په دریمه برخه د پوښتنو کې موږ تاسو ته په یو لوري کې پوښتنې راکړل شوي او په بل لوري کې ځوابونه. د پوښتنو مقابل خالی ځای کې به تاسو د ځواب شمیره ولیکئ. 14مه پوښتنه ده وي کوم الکول د دوه قیمته الکولو په نوم یادیږي؟ په تاسو ځوابونو برخه کې د دې ځواب پیدا کړئ چې 2 هایدروکسیل ګروپونه لري. 6 به په مقابل خالی ځای کې ولیکئ د دې پوښتنې. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، ویلي دي د اسیتون په واسطه کوم مواد حل کیدای شي؟ اسیتون یا ډای میتایل کیتون د کیتونونو له جملې څخه دی. نو تاسو په ځوابونو کې ځواب پیدا کړئ. عضوي مواد، ورنیس او رنګ. اوه شمېره د دې پوښتنې په مقابل خالی ځای کې ولیکئ. په همدې ډول 19مه پوښتنه د CH3CH2OH بین المللي نوم څه شی دی؟ CH3CH2OH بین المللي نوم ایتانول دی. نو تاسو د 19مې پوښتنې په مقابل خالی ځای کې 8 شمېره ولیکئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، په 4مه برخه کې موږ تاسو ته خالی ځایونه راکړل شوي چې د خالی ځایونه په مناسبو کلمو ډک کړئ. 22مه پوښتنه ده د اترو لومړنی مرکب څه شی دی؟
د اترو لومړنی مرکب دلته به هم که CH3 ګروپ وصل وي او د دې بل آر په ځای هم CH3 ګروپ، نو ډای میتایل ایتر په خالي ځای کې به تاسې ډای میتایل ایتر ولیکئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو 40مه پوښتنه ده CHO د وظیفوي ګروپ دی. CHO د الدهاید وظیفوي ګروپ دی، په خالي ځای کې به الدهاید ولیکئ. همدارنګه په 5مه برخه کې ګرانو زده کوونکو تشریحي پوښتنې درکړل شوي دي چې تشریحي پوښتنو له جملې څخه هم زه یو څو پوښتنې تاسو ته حلوم، نور به تاسو پخپله حل کړئ. په 26مه پوښتنه ده د الکولونو طبقه بندي هغو د ډولونو او د OH د ګروپونو د شمیر پر بنسټ له بیلګې سره شرحه کړئ. موږ تاسې ویلي وو چې الکولونه د کاربینول کاربون له نظره په 3 ډوله دي. کاربینول کاربون هغه کاربون ته ویل کیږي چې له OH سره اړیکه ولري، هغې کاربون ته کاربینول کاربون ویل کیږي. د کاربینول کاربون له نظره الکول په 3 ډوله دي. هغه الکول چې دا د کاربینول کاربون دی چې له یو بل کاربون سره اړیکه ولري هغې ته لومړني الکول ویل کیږي، او هغه الکول چې له 2 نورو کاربونونو سره اړیکه ولري، هغه الکول چې کاربینول کاربون له 2 نورو کاربونونو سره اړیکه ولري هغې ته دوهمي الکول ویل کیږي. په همدې ډول هغه الکول چې له 3 نورو کاربونونو سره اړیکه ولري هغې ته دریمي الکول ویل کیږي. همدا شان ګرانو زده کوونکو د OH د ګروپونو له مخې موږ به تاسو ویلي وو که چېرته یو الکول یو OH ګروپ ولري هغې ته یو قیمته الکول، که چېرته 2 OH ګروپونه ولري 2 قیمته الکول، که چېرته 3 OH ګروپونه ولري 3 قیمته الکول ورته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو 28مه پوښتنه ده شحمي تیزابونه له بیلګې سره وسپړئ. شحمي تیزابونه هغه عضوي تیزابونه ته ویل کیږي چې کاربون د اتمونو شمیر یې 4 او له 4 څخه زیات وي، لکه C3H C دوه اړیکه OH. دا په خپله بیوتاریک اسید دی چې یو شحمي تیزاب دی، بیوتاریک اسید. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو که د کاربون د اتمونو شمیر یې C18H 3 COOH دا هم یو شحمي تیزاب دی چې کاربون د اتمونو شمیر یې 4 او یا له 4 څخه زیات وي هغې ته شحمي تیزابونه ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده ستاسو همدا ده چې تاسو به د دریم څپرکي لنډیز په مکمل ډول زده کوئ او د دریم څپرکي ټولې پوښتنې که ما تاسو ته حل کړې او که پاتې شوي دي دا ټولې به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او حل به یې کړئ. تر راتلونکي لوست پورې چې په راتلونکي لوست کې به 4م څپرکی د عضوي مرکباتو تعاملونه لولو، تاسو څخه هیله کوم چې په خپلو کورونو کې دغه راتلونکی لوست هم مطالعه کړئ، ورته چمتوالی ونیسئ. تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم تر راتلونکي لوست پورې. الله مو مل شه.